دا ورور سوال کړی دی وی دا خو موږ ته پته ده چې نور راخیږي سهار منځنه بعد نور راختو پورې ماښام مازدیګر منځل بعد نور ډوبېدو پورې دې وخت کې نفلي مونځ نه کېږي خو سجده تلاوت پکې هم نه کېږي یو سړی تلاوت کې او سجده پکې راله جواب د دې مسلې هغه د آیت کې راجح قول هغه دا دی او تحقیقي چې سجده تلاوت ته مونځ نه ویلی کېږي عربی کې چې دا صلات شریعت کې چې دا صلات ویلی کېږي ځکه چې هلته حدیثونو کې الصلات ټکی راغلی مونځ مازدیګر منځ نه بعد نفلي مونځ مه کوه د نور د ډوبېدو پورې سحر منځ نه بعد نفلي مونځ مه کوه نور د راختو پورې نور چې د اسمان په منځ شي د زایله کېدو پورې نفلي مونځ مه کوه مونځ ټکی دی سجدې نه ده ویلې څه ویلې مونځ او یوازې سجدې ته خو څوک مونځ نه وایي که نه ته اوس لکه الله رب العزت تعالی یو خوشحالي درکړه الله دې موږ له دنیا او د آخرت خوشحالیانې راکړي او تا سجده ولګوله د شکر نو ته دې څه وایي چې ما مونځ وکړو ته څه وایي سجده مې ولګوله نو بعض علما وایي نه نو دا سجده په مانځه کې نه نو په مانځه کې بیا خو ته مونځ خو نشي ویلی ته ځان له مستقل ځان له مونځ خو ته نشي ویلی که دا خو د مانځه په دوران کې راځي نو هغه حدیث کې بیا سجده رانله نو سجده ته لګولی شي او که چېرته دې ته موږ مونځ هم ووایو که نه مونځ ورته هم ووایو دا مسله موږ ذکر کړې وه چې دا کومو وختونو کې چې نفلي مونځ روانه دی په دې کې هغه مونځ کولی شي چې هغې ته ذوات الاسباب ویلی کېږي د هغې سبب یې وجه وي د هغې یو سبب لکه ته جومات ته راننوتې سهار منځه نه بعد تحیت المسجد به کې که نه به کې کې به نو تحیت المسجد چې ته کې نو دا خو دې ټیم ته وګوره دا خو ممنوع وخت دی نو دی وایي چې تحیت المسجد د دې یو سبب دی زه داسې ارادتا نه یم ولاړ چې زه راغلی یم 2 رکعته مونځ کوم ځکه چې دا ټیم دی او زه جومات ته راننوتم بس مونځ مې وکړو نو که چېرته موږ مونځ ورته هم ووایو که نه نو بیا هم د دې یو سبب دی او هغه تلاوت کول دي د تلاوت کوو په منځ کې سجده راغله نو دا سجده دغه ټیمونو کې لګول دا روا دي والله اعلم